سلامونه دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. راځو د موزیلا کامن وایس بیا کتنې اپشن ته راځو چې بیا کتنه څنګه ترسره کیږي او په دې کې کوم کار باید وکړو. بیا کتنه د دې موزیلا کامن وایس چې دی اخري اپشن چې دی د برګ و تاسو ته معلومات درکوو. لومړی راځو بیا کتنه باندې کلیک کوو. بیا کتنه چې تاسو کلیک وکړئ دا هم لکه وغږیږئ واورئ داسې همغه رقم سیستم دی، خو دلته تاسو ته جمله راځي او یوازې دی چیکیږي نه چې تاسو غږ واورئ، دلته یوازې جمله راځي. د دې املایي مشکل تاسو ګورئ چې څنګه صحیح لیکل شوي او که غلطه لیکل شوي دی. او که چیرې که تاسو د پښتو متن لوستلو سره یا املایي مشکل ولرئ نو بیا تاسو ته ضرور نه ده چې د بخش ته راشئ او وغږیږئ واورئ بخش باندې کار وکړئ. دا اکثره دغه خلکو لپاره ښه ده چې هغه د ادبیاتو څنګه نه فارغ وي یا د ادبیاتو څنګه استادان وي پښتو څنګه، نو هغوی پر دا ارتباط لري چې دغه برخه اصلاح کړي. او دلته لومړی سر کې پوښتنه کړې ده چې وګوره آیا دا په ژبني لحاظ سمه جمله ده. نو پوښتنه یې کړې ده او داسې راځو لاندې بیخته دلته بیا هم د یس پرېږدئ او نو اپشن لري. که چیرې کې جمله صحیح وه یس ووایئ او که چیرې کې یعنې جمله درته خپله تاسو املا سمه زده نه وه، د لوستل درته مشکل و نو بیا پرېږدئ ووایئ، او یا که جمله غلطه وه نو اپشن باندې کلیک وکړئ. دا جمله اوس چې کومه راغلې ده په دې کې لیکل شوي دي چې دا زه چیرې اخر لاړ شم، دا زه چیرې اخر لاړ شم. نو دغه که چیرې که وګورو مو کوم املایي مشکل نه لري، نو کومه جمله چې مشکل ونه لري راځو اخر کې چې کله د صفحې اخر کې راغلو نو دلته ښي طرف کې اپشن د یس اپشن چې و نو همدغه جمله اوکې شوه. دلته بله جمله راغله په فیسبوک کې خلک د خپلو نظریاتو د څرګندولو فرصت لري. دغه جمله بالکل صحیح ده، نو بیا یس اپشن وایو، دا جمله هم تایید شوه. او دلته چې لاندې کوم لیکل شوي دي آیا جمله لارښوونې پوره کوي، دا کوم پوښتنې چې دلته کړي دي لاندې مثلا په هره جمله کې له 15 څخه لږ کلمې سم ګرامر وکاروئ. دا معلومات چې تاسو ته په ولیکئ دې برخه کې تشریح شوي دي چې هره جمله باید کومې ځانګړتیا ولري تر څو همغه جمله تایید کړو چې دلته په تکراري ډول راغلي. که کومې شرایط چې په ولیکې برخه کې صحیح و دا جملې نو دلته تاسو کولی شئ چې همغه جمله تایید کړئ. له توجه مو نړۍ مننه.